واقعا دلته د تحصیل دپاره ډېره پراخه زمینه مساعده ده. دلته چې کله د ښوونځیو هغه محیط چې ګورې د ښځو دپاره کله چې خپل وطن ته نظریات چې پرتله کول خو ډېر لرې خبره ده. واقعا انسان ډېر خفه سي و چې دا موږ او تاسې اوس په اوس زمانه کې چېرته ژوند کوو چې اوس نړۍ ډېره د پرمختګ او د پیشرفت په حالات کې ده. یو ورځ زه کور ته راتلمه، د ښوونځي بس ودرېده. نو په هغې کې یو معذوبه جنۍ وه چې په ولچر کې وه، چې په بس کې هغې دپاره ځانګړې دروازه یا ځانګړې سیستم دوی ته جوړ شوی و. دا معذوبه جلۍ په دومره عزت له بسه راښکته شوه او هلته یې چې کورنۍ غړي ولاړ وو هغوی ته یې ورکړله. نو واقعا ما ډېر زیات افسوس وکړ. ویل کاش داسې ورځ زموږ وطن کې هم راشي چې نن دلته د یو معذوب نجلۍ دپاره چې نجلۍ ده او معذوبه ده او دومره پراخه زمینه مساعده ده، دې ته اسانتیاوې د تحصیل کولو دپاره برابرې کړي چې دا خلک د تحصیل په قدر څومره پوهېږي. ای کاش داسې ورځې زموږ وطن کې هم راشي چې اوس متاسفانه روغې نجونې په کورو ناستې دي، تحصیل نه یې لرې کړي دي او تحصیل دروازې پرې تړلې دي.